افغانان ورنو نن په سپین بولدک کې دغه موږ د افغان خور مور عزت ته لاس اچولی وو. سپین بولدک کې د یو طالب د دې خبره واورېد خبره کوم. ډزې او د یو طالب غبرګون جزئیات خپله وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم زما د قدر وړ او محترم افغانانو. لکه څرنګه چې د افغان مجاهدینو همدارنګه د خبیث او مرتدو ترمنځ په سپین بولدک کې جګړه روانه ده. دا یعنې دا طالب چې دا ټول پنجاب یو ترتیب شي که نه د دې طالب یو ویښته به پرې ورنکړم یو ویښته دې وخت کې نه طالب شته نه ملي اردو شته چې موږ ټول افغانان په یو فکر یو سوچ وانیو. زه به 2.5 مخالفو ته طالب سره ولرم خو چې کله د پنجاب وخت راغی او کله د پنجاب په مقابل کې ملي قیام وشو افغانان ودرېږي موږ ټول افغانان یو یو او د ټولو افغانانو ته دا ویم چې هر څومره اختلاف تاسې لرئ خو چې د پاکستان د مرتد حکومت او د مرتد د دې پوځ په خلاف باندې خبرې رالې نو بیا به موږ ټول یو افغان یو موږ به ټول ودرېږو که هغه طالب وي که هر څه هېڅ مخالف دننه کور کې مسلې دي هغه به حل کوو. زه ولاکې د طالب یو سپی ولاکې دې په دې باجوا باندې ورکړم په یو سپی په خبره ورسېدئ ځکه چې تاسې موږ ته هغه ضرر را رسولی تاسې موږ ته هغه مشکلات جوړ کړي تاسې موږ ته هغه زموږ په وطن کې تباه کړي هغه سوداګانې م کړي چې موږ بچي ته اوس معلومات دي. بنګلادیش کې تاسې څه نخرې وکړي 10 لکه زه لږ په اردو خبرې کوم چې 10 لکه بنګالیان شهیدان کړي دومره خلک سره جنسیت کړی دلته یو رزیل دی دغلته په سعودي کې ناست دی که په دوبۍ کې د اقصا مخې نیولی دا ورته وویلی چې خدای به دې تباه کړي و خدای دې تباه و برباد کړه 10 لکه دې شهیدان کړي دلته زه خبره کوم ته ماته وایې چې غلط لګي بلوچان دې شهیدان کړي ته ماته وایې غلط لګي پښتانه دې شهیدان کړي ته ماته وایې غلط لګي 40 کاله 15 کاله په افغانستان کې دهشتګردي کې ته ماته وایې غلط لګي و خدای دې تباه و برباد کړه. زه ډېره په حوصله لګ یم ډېر په حوصلې خبرې کوم تاسې به کتلي کله نا کله جذباتي شم خو قسم ته خورم چې نن مې د پی ټي آی او د فضل الرحمن چې دا ما وکتل چې ما ډېر د پی ټي آی قسم په خدای دی چې تاسې نه د فضل الرحمن د پارټۍ ورکران انسانیت هم لري نور پارټۍ موږ دغه نه نیوکه نه کړي او په فضل الرحمن باندې ما شخصا ډېرې ویډیوګانې ډکې کړي او ما د عمران خان سپورټ کړی د حق داسې نه چې نه په ناحقه باندې نښتې خو خبره دا ده چې تاسې هغه د نسونې ماران هستئ چې تاسې والله چې کم رقم برین واش شوي هستئ تاسې د اخلاقیات انسانیت د پښتو غیرت اسلامیت هر شی تاسې نه وتی ته ما ته د دې جواب راکړه چې ته د پاکستان د پوځ ولې خلاف یې که زه خلاف یم خو زه یو شی تا سره په لاره کې لرم که نه زه خو تاسو سره لرم چې موږ سره دا کړي هر شی د پوځ ویډیوګانې درته راوړم د پوځیانو دلته مې راته وښودې چې وګوره دا پوځیان دې څه وایي د افغانستان په باره کې دا پوځیان دې څه وایي د بلوچانو په باره کې دا پوځیان دې څه وایي د وزیرستان په باره کې دا پوځیان دې څه وایي د سوات په باره کې او ته راځي صاحب مهربانه راځي ورور چې موږ لږه ویډیو ډکه کړو هغې پسې ورور خنداګانو پسې اورې که 2.5 ویډیوګانې تاسې ډکې کړي 2.5 ویډیوګانو په خدای کې زموږ پروا راشي او دا یاد ساتئ چې د نر معلومات چې دی هغه په میدان لګېږي موږ په میدان باندې ولاړ یو او موږ خپل عظیم مجاهدینو ته طالبانو ته ویو چې افغان ملت تاسې سره ټول ولاړ دی چې په لر او بر کې دومره چې په دې څومره پکې غیرت وي او چېرته دا د پښتني افغانې مور نه پیدا وي تاسې سره به ودرېږي د پاکستان د دې رذیل هېواد په مقابل کې ځکه چې دې زموږ بیخ او بنیاد ایستلی دې زموږ وطن د بربادیانو سره مخامخ کړی او انشاءالله وخت را روان دی چې دا د غلام هېواد دا د بل چا په لاس جوړ شوی هېواد دا به انشاءالله ختمیږي او دا د فتنه به د دې ځینه د خیر همیش لپاره ختمیږي دا فتنه به همیشه لپاره د دې ځینه غونډول کېږي زما همدومره لایپو خفه کېږئ نه سلامونه ته علیکم بعضې ملګري زما مقصد ما مخکې هم درته ویلې چې هېڅکله یو ټوله پارټي ټارګټ کول نه دي خو زه چې اکثر له کنزلماري نه م اکثر له افغانانو ته چې توهین کوي د ټول نه زیات هغه دا د پی ټی آی ورکران هم دي په دې باندې سوچ وکړئ که کوئ ویې کوئ ګنې لاس هم خلاص زاري منت درته نه کوو چې یو کنزل کوئ 100 وکئ چې یو ویډیوګر کوئ 100 وکئ خو نقصان بیا تاسې ته رسېږي او خالي د دې جواب زه غواړم چې تاسې عمران خان اخوا شو ولې د پاکستان خلاف شوئ ولې د پاکستان پاسپورټونه موسېدل ولې د پاکستان بیرغونه م لرې کړه ولې م پوځ ته بد رد ویلې ولې م پوځ ته غدار ویلې ولې م پاکستان ته غلام ویلې نن چې موږ د پاکستان په خلاف یو خو موږ خو د ټول شي نه تاسو ته دا کړه که نه رانسې د دې جواب ورکړئ په دلیل او په منطق باندې همدومره زما خبرې وي په الله سپارم